سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت مو تر دې مهاله په خوشحالۍ سره رسولې وي. نن د دندې د موندلو او همدارنګه د سی وي یا هم د ریزیومي د لیکلو په اووم درس کې پر دې باندې کار درسره کوم چې څنګه موږ کولی سو چې یو کور ایمیل ولیکو. تر دې مهاله پرې موږ په دې باندې پوه سوي یو چې یو دنده څنګه موږ کولی سو چې پیدا یې کړو او بیا د هغه څخه چې وروسته موږ دنده پیدا کړله موږ باید څه وکړو چې هغه جاب ډسکرپشن دی. باید جاب ډسکرپشن موږ وګورو. د جاب ډسکرپشن څخه وروسته کله چې موږ هغه دنده انتخاب کړله د هغې لپاره باید خپل سی وي یا ریزیومي جوړه کړو. د سی وي یا ریزیومي څخه وروسته باید کور لیټر جوړ کړو. اوس چې کله کور لیټر او ریزیومي دواړه جوړ سوله نو باید موږ دغه سی وي او کور لیټر و هغه مربوطه سازمان ته ورواستو چې هغه لپاره موږ باید د ایمیل لیکل زده وي چې په ایمیل کې څنګه لیکو. راځو پر کور ایمیل باندې خبرې کوو. کور ایمیل پیژنو، د طریقې پیژنو او کوم معیارونه چې ورته ټاکل سوي دي پر هغو باندې خبرې کوو او همدارنګه یو سمپل هم وایو. دلته کور ایمیل فور سینډینګ اپلیکیشن، یعنی کور ایمیل د دې دپاره چې موږ خپل اپلیکیشن یا خپل عریضه او یا هم کولی سو چې ووایو خپل سی وي او کور لیټر واستو. No, regardless of the cover letter template you have chosen, make sure to include these key components when formatting your cover email. بر علاوه پر دې باندې چې موږ کور لیټر لرو او هغه مو د ځان لپاره انتخاب کړی دی نو موږ کله چې ایمیل لیکو د ایمیل په لیکلو کې باید دغه لاندې مهم پوینټونه په نظر کې ونیسو. لومړی رایټ ا سبجیکټ لاین. سبجیکټ لاین بیخي ډیر مهم دی، یعنی کله چې تاسې اپلای کوئ کله که چیرې ستاسې سبجیکټ لاین یا سبجیکټ مو نه وي صحیح امکان لري چې ګرسري کې ستاسې سی وي ونه کتل سي. نو سبجیکټ لاین کې باید څه شي وسي؟ Write a subject line that includes the position you're applying for. په سبجیکټ لاین کې به تاسې د هغه پوزیشن نوم لیکئ چې تاسې هغه ته اپلای کوئ، چې دا ډیر مهم دی. سره کم چې یو سازمان په جاب ډسکرپشن کې ستاسې غوښتنه کوي هغه ډول باید تاسې دغه سبجیکټ لاین ورته ولیکئ. دوهم address the company contact's name in the salutation. کله چې تاسې دغه ایمیل لیکئ نو باید تاسې هغه کس چې تاسې دغه ایمیل ورته استوي که مو نوم زده وي نوم به لیکئ، که مو نوم نه وي زده بیا تاسې کولی شئ چې ورته ولیکئ چې ډیر سر ډیر میډم. بل clearly state what you are hoping to accomplish in the first few sentences. او کله چې تاسې دغه ایمیل لیکئ تاسې په د لومړنیو جملو کې باید واضح ولیکئ چې تاسې دغه ایمیل د څه شي لپاره دوی ته ور استوئ، چې ځکه په دا باډي کې چې کله لیکل کیږي په باډي کې باید د لومړني جملو کې دا معلومه سي چې ته څه غواړې او دا ایمیل دې د څه شي لپاره استول دی. یو بله ډیره مهمه خبره هغه دا ده اکثره خلک کله چې اپلای کوي نو هغه خپل سی وي او کور لیټر هغه اټچ کی او ایمیل دغه خالی واسطي، یعنی د ایمیل په باډي کې هیڅ شی نه لیکي چې دا ډول سره ستاسې په نه مسلکیت توب باندې دلالت کوي او همدارنګه سازمان هم دا نه خوښیږي. بل په دا باډي کې څه شی ولیکیږي؟ summarize your strengths, skills and experience by connecting them to the job opportunity. و هر هغه وظیفې ته چې ته اپلای کوې د هغې وظیفې مربوط کم سترنس قوي پوینټونه چې ته لرې هغه باید ته پکې واضح ولیکې. سکلز کم مهارتونه چې ته لرې هغه مهارتونه ولیکې او اکسپیرینس کومه تجربه چې لرې هغه باید ورسره ولیکې، چې دا درې سره باید د هغې وظیفې چې یا د هغې دندې چې ته اپلای ورته کوې د هغه سره باید یو اړیکه ولري. بل avoid typos in your message by proofreading. کله چې تاسې ایمیل ولیکئ نو د دې دپاره چې تاسې ټایپینګ مسټیک نه یې کړي د خپل ایمیل یو وارې بیا هم ووایاست او کوم چیرې کوم ځای غلطي کړې وه هغه باید اصلاح کړئ. بل include a signature with your contact information. کله چې ته دغه ایمیل چې ولیکئ باډي چې ولیکل په وروستۍ برخه کې خپل نوم لیکئ او همدارنګه خپل د نامه سره خپل د ایمیل ادرس او تلیفون شمیره هم ورته لیکئ.
وروستۍ خبره always send a PDF file rather than a Word document or other format. کله چې تاسو خپل سی وی او کور لیټر استوي د وظیفې لپاره هغه باید تاسو د ورډ فایل څخه و پی ډی اف ته واړوي او په پی ډی اف کې هغه ورولېږي. اوس راځو parts of an email. د یو ایمیل برخې څه دي؟ څو برخې لري. یو ایمیل دغه برخې لري. لومړی to تاسو به هغه ایمیل ادرس ورته لیکئ چې تاسو ته په جاب ډسکرپشن کې درکول شوی دی، دا به ورته لیکئ. دوم سی سی یعنی کاپي، کله چې تاسو جاب ډسکرپشن وایاست که دوهم ایمیل درکړی چې و دا ایمیل هم په سی سی کې راولي نو هغه ایمیل ادرس هم باید تاسو ولیکئ چې دا د هغه شخص لپاره دی چې تاسو غواړئ چې دا شخص په خبر سي. یعنی اصلي ایمیل و ټو ته هغه په ټو کې چې ایمیل ادرس یې هغه ته ورځي، سی سی ماضي کاپي وي. بل سبجیکټ، تاسو باید سبجیکټ ولیکئ. په سبجیکټ کې څه شي راځي کله چې تاسو اپلیکیشن استوي؟ مینلی پوزیشن نیم اینڈ ویکنسی نمبر. په دغه برخه کې کله چې تاسو اپلیکیشن استوي نو تاسو به دغه پوزیشن نوم لیکئ او همدارنګه کوم ویکنسی نمبر چې درکول شوی دی هغه به ورته لیکئ. بل په باډي کې ګریټینګ راځي. په ګریټینګ یعنی روغبړ کې څه شي راځي؟ تاسو کولی شئ چې ولیکئ ډیر سر اور میډم. که چیرې دا نه ورته لیکئ تاسو کولی شئ چې ورته ولیکئ ټو هوم اټ می کنسرن، یعنی هغه چاته چې پر هغه چاته دا ایمیل استوم چې پر هغه پورې اړه لري. بل په ایمیل کې څه شي دي؟ د ایمیل باډي ده چې په ایمیل باډي کې څه شي راځي؟ د مین کانټنټس اف د ایمیل، هغه اصلي مواد یا اصلي معلومات د ایمیل په باډي کې لیکل کیږي. بل کلوزینګ، په کلوزینګ برخه کې فول نیم درې شیان درڅخه غواړي. خپل فول نیم مکمل نوم به لیکئ، خپل ایمیل ادرس به لیکئ او خپل فون نمبر به لیکئ. اوس راځو اگزامپل اف کور ایمیل. د کور ایمیل یو اگزامپل ما دلته درته لیکلی دی. تاسو وګورئ چې په دغه ډول سره باید تاسو خپل کور ایمیل واسطه ولیکئ کله چې تاسو یو پوزیشن ته اپلای کوئ. To whom it may concern, I'm interested in the child protection officer position advertised on akbar.org. I have 3 years relevant working experience and I am interested in working with your organization under the referent position. I have attached my resume and cover letter for your review. Thank you for your time. I look forward to hearing from you. دا د ایمیل باډي سوه. تاسو کولی شئ چې مازې صرف دغه د پوزیشن نوم ورواړوئ کله چې تاسو هر وخت اپلای کوئ او دغه سورس ورواړوئ چې کوم سورس څخه تاسو دا پوزیشن پیدا کړی دی، خو دغه فارمټ تاسو استعمالولی شئ. په کلوزینګ کې تاسو بیسټ ریګارډز لیکئ. د بیسټ ریګارډ څخه لاندې خپل نوم فول نیم به لیکئ، فون نمبر به لیکئ او همدارنګه به خپل ایمیل ادرس لیکئ. اوس راځو دغه ایمیل ما راخیستی دی، خپل په یو ایمیل کې مې کمپوز کړی دی، ستاسو لپاره مې ایښی دی. تاسو یې وګورئ، تاسو بیا هم دغه ډول سره لیکئ. ګوره فرام دا خو اتومات خپله راځي. زما نوم دی عبدالرؤف وفا، زما ایمیل ادرس دی، زما د ایمیل ادرس ورستول کیږي. ټو ما دلته لیکل دي ایمیل ادرس اف د امپلایر. هر امپلایر چې هر چاته چې تاسو دا ایمیل استوي هغه ایمیل ادرس به دلته لیکئ. که چیرې سی سی ایمیل ته ضرورت وو نو تاسو به دلته پر سی سی باندې کلیک کوئ او سی سی به راولئ، او که نه یوازې دغه ټو ته استول کیږي. په دغه کې سبجیکټ کې چایلډ پروټیکشن افسر پوزیشن نوم ما لیکل دی. ویکنسی نمبر اوس ما سره نه و. که چیرې ستاسو سره ویکنسی نمبر د جاب ډسکرپشن څخه راخي هغه به هم دلته وڅنګ ته لیکئ. بل هاینې هغه رقم لکه چې مخکې ما کوم ایمیل درته ووایه هغه رقم ټکس دلته لیکل شوی دی چې to whom it may concern, I'm interested in the child protection officer position advertised on akbar.org. I have 3 years relevant working experience and I am more interested in working with your organization under the referent position. I have attached my resume and cover letter for your review. عیني هغه رقم دی لکه څنګه چې په مخکې سلایډ کې مې درته ووایه. دلته به تاسې مننه کوئ. Thank you for your time. I look forward to hearing from you. او دلته به بیا بیسټ ریګارډز خپل مکمل نوم لیکئ، فون نمبر لیکئ او خپل ایمیل ادرس لیکئ. بعد هغه څخه خپل سی وی او کور لیټر یا ریزومي او کور لیټر اټچوئ. اټچ برخه دلته ده او همدارنګه کله چې هغه اټچ شوه بیا د سینډ بټن وي، یعنی خپل ایمیل ورته استوئ. نو end of 7th session یعنی د اووم درس پای. په اووم درس کې موږ کور ایمیل په مکمل ډول سره وپیژندی او همدارنګه مو په دې باندې هم خبرې وکړې چې کور ایمیل څه ته ویل کیږي او باید څه ډول باندې ولیکل سي.
او سمپل مو هم ووایه. تاسې کوشش وکړئ چې دغه درسونه په سم ډول سره تعقیب کړي او کوم څه چې ما درته ویلي دي هغه در سره نوٹ کړئ او په آینده کې چې کله تاسې یو پوزیشن ته اپلای کوئ نو په دغه ډول سره کور ایمیل ولیکئ. ډیره مننه. تر راتلونکي درس پورې مو پر الله سپارم. خدای مو مل شه. ښه وخت، ښې چارې، ښه ژوند.